سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله قدسی یو سیمینار کی و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات او بل صفت دی استاد هغه دا ده چې د زده کوونکو اخلاقی او اسلامی تربیه هم کوي. بعضی اساتذه کرام داسې یو نظریه لري چې زه خو صرف درس و تدریس ورکوم، نور د طالب تربیت، اخلاقی تربیت، اسلامی تربیت دا په ما پورې اړه نه لري. نه، بلکې لازمه او مهمه خبره دا ده چې د علم د زده کړې سره چې استاد کتاب ورکوي، له دې سره باید استاد اخلاقی او اسلامی تربیت هم د خپل شاګرد ورکوي. دا یو مهمه نکته ده چې استاد باید د خپل شاګرد اخلاقی تربیت دا وکوي، او دا د لوازم د درس و تدریس نه ده. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای زه مبعوث شوی یم د دې لپاره لأتمم مکارم الاخلاق، چې زه ښه خویونه دا څه وګرځوم، تمام وګرځوم، او دا خلکو ته وروښیم او خلک زده کړه د دې نه وکوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت ده. الله په قرآن کې یادوي وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ښه اخلاق الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي. نو د یو شاګرد سره له تربیت چې د هغه تربیت موږ کوو، درس و تدریس ورته کوي، کتاب ورکوي، فقه ورکوي، احادیث ورکوي، همدارنګه پښتو ورکوي، دري ورکوي، کیمیا ورکوي، همدارنګه نور علوم ورکوي. له دې سره باید د خپل طالب العلم، د خپل شاګرد، که هغه د مدرسې شاګرد ده، که هغه د مکتب شاګرد ده، که هغه د پوهنتون شاګرد ده، دی باید اخلاق هم ورسره زده کړي. دی باید تربیت د اسلامي تربیت وسي، ځکه چې موږ ډېر زیات ضرورت ورته لرو. همیشه دپاره باید طالب العلم ته نیک نصیحت وسي، ښه نصیحت ورته وسي، او هغه طالب العلم چې له علم سره اخلاق هم زده کی، خپل اخلاق هم برابر کی، او ځان په دینی اصولو باندې برابر وګرځوي، نو بیا دی چې هر نوع علم حاصل کی دا د دې لپاره بیا نفع رسوي. خو چې کله علم زده کړه، هر شی زده کړه، که دینی علم زده کړه، که دنیوي علم زده کړه، که انجینر سو، که ډاکټر سو، همدارنګه که عالم سو، که حافظ سو، خو چې اخلاق یې نه وي زده، ادب یې نه وي زده، دا بیا ټول په صفر حسابېږي. دا بیا د دغه علم کومه ګټه نه لري، بیا کومه فایده نه ورته رسېږي. نو دې د وجې نه الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې څه فرمایي؟ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. نصیحت کوه همیشه دپاره، معلم صاحب، استاد صاحب، مدرس صاحب، محتمم صاحب، مدیر صاحب، نصیحت کوه. یوه ورځ کې ونه منله، بله ورځ به ګټه ورته کوي، بله ورځ کې ونه منله، بله ورځ به ګټه ورته کوي. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. نصیحت کوه همیشه دپاره،
نصیحت مؤمنانو ته ګټه رسوي، فایده ورته رسوي. په دې نصیحت سره به د اخلاق ښه کېږي، ادب به زده کوي، اسلامي تربیه به اخلي، نیکه تربیه به اخلي، اخلاق به زده کوي، عادات به زده کوي، ښه عادات به زده کوي. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير